د خولې بدبوي یوه عامه ناروغي ده چې په ډاکټري لحاظ ورته هیلوټوسیس ویل کیږي او د ساه اخیستلو پر وخت له خولې وځي چې اصلي لامل یې د خولې ناپاکي او یو شمېر ناروغۍ ښودل شوي چې د انسان شخصیت او ورسره ټولنیزې اړیکې زیانمنوي. که څوک د خولې بدبويي ناروغي لري باید هر 6 میاشتې وروسته د غاښونو ډاکټر ته ورشي او معاینه یې وکړي. هره ورځ له 8 تر 10 ګیلاس اوبه وڅښل شي او د شپې لخوا هوږه او پیازو خوړلو څخه ډډه وکړئ. زیاتره وخت د خولې بدبويي هغه وخت هم رامنځته کیږي چې د تیز بوی لرونکو خوراکونو څخه وروسته د خولې نظافت خیال ونه ساتل شي، ځکه د خوړو وړې ټوکړې په غاښونو او وریو کې پاتې کیږي او یا هم داسې خوراکونه د شپې لخوا وخوړل شي چې په پای کې د خولې بدبويي رامنځته کړي. دړیا که د څه له امله مو خولې بدبويي پیدا کړې وي نو د ویلنې یا ګشنیز څو پاڼې خولې ته واچوئ. په دې سره به مو په عین وخت کې دغه ستونزه حل شي. دغه پاڼې که څه هم غاښونه نه پاکوي خو د غاښونو له کبله د بدبويي رامنځته کېدل له منځه وړي. دغه تجربه ډېر اغیزمنه ده خو په یاد ولرئ چې د همیشه لپاره نه بلکې د یو محدود وخت لپاره. لیمو که په ناڅاپي ډول او یا داسې ځای کې مو د خولې بدبويي رامنځته شوه چې تاسو ته د شرم وړ ګرځي نو د لیمو دانه راواخلئ او خولې ته یې واچوئ یا یې په ګیلاس یوه اندازه اوبو کې واچوئ او وڅښئ، ځکه چې لیمو د خولې بکتریاوې مړې کوي او د خولې بدبويي زیاتره وخت د دغو بکتریاوو له کبله رامنځته کیږي. که کله مو پیاز یا هوږه وخوړه نو د بدبويي ختمولو لپاره ورپسې یو لیمو هم وخورئ. مڼه له اوبو څخه برخمنه میوه ده چې په خوله کې د لعاب اندازه زیاتوي او په مرسته یې بکتریاوې له منځه وړي. سهار ناشته یا چای څښل. پوهان وایي که څوک د خولې بدبويي ناروغي لري او سباناری نه کوي نو د ده ناروغي به په درمل هم له منځه نه ځي. دوی زیاتوي چې د خولې بدبويي ختمولو لپاره سباناری او چای څښل تر ټولو اړین دي. سباناری کې شین چای څښل غوره ثابتېږي. ژاولې ژوول د محدود وخت لپاره که غواړئ د خولې بدبويي مو له منځه ولاړه شي یو ډول غوره ژاولې وژوئ، په ځانګړي ډول هغه ژاولې چې د ویلنې خوند ولري. د یادونې ده چې د خولې بدبويي رامنځته کېدلو ستر لاملونه د تمباکو نشه کول، مناسبه اندازه اوبه نه څښل، د غاښونو ستونزې او داسې نور ښودل شوي دي. د ادرکو چای وڅښئ او د خولې بدبويي له منځه یوسئ. په ادرک کې داسې کیمیاوي مواد موندل کېږي چې ادرک تروش بې خوند کوي. دا مواد چې کله د ادرک خوړلو یا چای له لارې خولې ته لاړ شي په خوله کې هغه ځانګړي مواد له منځه وړي چې د خولې او تنفس بدبويي رامنځته